بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. الله فرمي اليوم ننرزي أحل حلال کلیشو لکم ستاسو د پاره الطیبات پاک سيزونه وطعام الذين او خوراک تا اغه خلکو اوتل الكتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی حل لکم حلال لستاسو د پاره وطعامکم او ستاسو خوراک حل حلال لهم د دې د پاره والمحصنات او اغه پاک زنانه من المؤمنات د مؤمنانو نه والمحصنات او پاک زنانه من الذين د اغه خلکو اوتل الكتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی من قبلکم مخکې ستاسو نه اذا هر کله آتیتموهن چې تاسو ورکړئ دي ته اجورهن دي مهرونه محسنین نکاح کوونکي غیر مسافحین نه زنا کوونکي ولا متخذي او نه نیونکي اخدان پټو یارانو لره ومن یکفر او چا چې انکار وکړي بالایمان د ایمان نه فقد حبط پس برباد شو عمله د عمل وهو او ده فی الاخرت پا آخرت کی من الخاسرین زیانکارونه ده. اللہ جل شانہ فرمائی دی آیت مبارکہ کے چې کم اہل کتاب دی تورات و انجیل والا عیسایان او یهودیان دا غي خوراک ستاسو د پاره حلال له ستاسو هغه د غي د پاره حلال او تاسو کو نکاح کوي نکاح د مؤمنانو پاکو زنانو سره کوي او د اهل کتاب زنانو سره چې کومه پاکي دی غي سره کوي د يهوديانو عیسایانو هغه زنانو سره هغه يهوديان عیسایان چې تاسو نه مخکې هغه ته کتاب ورکړی شوی تاسو به هغه ته د هغه مہر ورکوي او په دې نیت باندې چې تاسو به نکاح کوونکی او زنا بنه کوي او نه به پټ یارانی هغه کوي. الله جل شانو فرمایي چې د قران نه انکار وکړو د اعمال تباہ او برباد شو دی په آخرت کې تاوانی. لومبه مسله اليوم احل لكم الطيبات. الله فرمایي اليوم ننرزي احل حلال کله شو لكم استاذ د پر الطيبات پاک سيزونه د دې تعلق ته اغه اليوم اكملت لكم دينكم سره ده چې الله جل شانو فرمایي ننرزي استاذ دین ما مکمل کو نو نن ورځې تاسو تما پاک سيزونه حلال کړه. بیا الله جل شانه فرمای وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او هغه خلق چې عیسایان او يهوديان دي د اغي خوراک ستاسو د پاره جایز دی او طعامکم حل لهم او ستاسو خوراک د اغي د پاره حلال دی. څه مطلب دی؟ مفسرین حضرات داغي مختلف اقوال بدې کې حکم چې زموږ مذهب دی او صحیح مذهب دی هغه دا دی چې الله جل شانه فرمای چې کم يهوديان او عیسایان یو څه ذبح کی کنه یو حلال ساروی ذبح کی نو استاد د پاره حلال دی وایي دا زموږ مذهب دی. د دین مخکې چونکې د ذبیحو بحث شو چې کم څه زمونږ حلال کو هغه روا دی او کم څه زمونږ حلال کو هغه ناروا دی نو دلته مستاغ ذبیحو بحث کی. بعض مفسرین حضرات فرمایي چې نه دلته چې الله جل شانو فرمایي چې ستاسو د پاره مې د اغي خوراک حلال کړی دی او دې مطلب دا دی چې اغي د ذبح نه علاوه چې څومره سيزونه دي د اغي فروټ دي د اغي سبزيان دي د اغي نور خوراکونه دي هغه ستاسو د پاره حلال دي او ذبیحه د اغي حلاله نه ده. دا رزینو مفسرینو قول له خو اکثر مفسرین حضرات فرمایي چې دغه ته ضرورت نشته هغه خو اسم حلال دي دغه خو شک نه وده چا تاله یو يهودي یا عیسائی هغه یو ټافي در کی نو پاره کې حرامواله څه نشته د خان نه الوا راوړه او چاله ورکړه گیفت کې
نو دا څه حرامه خو نه ده. د چا نه مټۍ راوړه او چا له یې ورکړه نو دا څه حرامه خو نه ده. په هغې کې خو بحث نشته. دا بحث خو د ذبحو دی چې ذبحه د چا حلاله ده او ذبحه د چا حرامه ده. کم څاروی حلال دی او کم څاروی حرام دی. نو الله جل شانه فرمایل چې د غیر مسلمه خلکو ذبحه ده ناروا ده. او کم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی عیسایان او یهودیان آسماني کتاب ورسره دی نو د هغې ذبحه ستاسو دپاره حلاله ده. ذبحه د هغې حلاله ده خو په شرط ته دی که هغه مشرکان نه څه نه مشرکان. که چېرته ذبحه د عیسی علیه السلام په نوم وکړه یا د غیر الله په نوم یې وکړه نو مخکې مونږ ویلي وما اهل به لغیر الله دا حرامي. د الله د نوم نه ماسوا چې په د بل چا نوم واغوستلی شي دا حرام دي. بلکې د هغې مسلمان ذبیحه هم ناروا ده خوړل حرام دي چې هغه د الله نه ماسوا د بل چا نوم په حلالې باندې والي. د مسلمان هغه هم حرامه ده. عیسایانو یهودیانو خو بالکل بیا حرام. نو اوس په دې زمانه کې سوچ وکړئ چې یهودیان او عیسایان هغه روغ دي که مشرکان دي. که یو عیسائی هغه چېرته مشرکي د شرک څه مطلب دی چې په خپل ذبیحه کې د ذبح په وخت کې هم د الله نه ماسوا بل څوک رابلي نو هغه خو د مسلمان هم حراموي. که یو مسلمان د الله جل شانه د نوم نه ماسوا د پیر بابا نوم پې والي یا د ډانګ بابا نوم پې والي یا پې د منظري بابا او د نورو باباګانو نومونه والي د اصحاب بابا حرامه ده. د مسلمان هغه هم نشي خوړی. پاتې شو د عیسایانو یهودیانو هغه. نو ګورې به د هغې عقایدو ته ګوره تورات او انجیل. تورات او انجیل منونکي خلک هغې کې اوس هم د شرک نفي ده. کم انجیل چې نن سبا موجود دی که نه هغه هم چاله دعوت ته شرک نه ورکوي. که یو عیسائی داسي چې دا نننی بایبل هم مني نو څه ګزاره کوي نو موږ داسې ویلی شو که هغه ذبحه وکړه او د غیر الله په نوم یې نه یې کړي نو درسته ده خوړی شي. خو د عیسایانو پته نه لګي چې کم قسم عیسائی دی او تا سره نږدې اوسېږي تا ته پته ده چې دا مشرک نه دی او د الله جل شانه د نوم نه ماسوا د بل چا په نوم باندې ذبح نه کوي. بیا خوره که هغه چرګ حلال کړي او که هغه سنډه حلال کړي بیا د هغې نه ته خوړی شي. خو دلته چې الله جل شانه فرمایل چې دی دا خوراک ستاسو دپاره حلال دی نو مطلب دا دی اله حلال دی چې دا خپل کتاب مني او شرک نه کوي. تاسو ته ما ویلي چې په عیسایانو کې مختلف فرقې دي. په عیسایانو کې مختلف فرقې دي. نو سفرقې پکې داسې دي چې هغې تر اوسه پورې د شرک قایل نه دي. عیسی علیه السلام ته نه د الله زوی وی او نه عیسی علیه السلام ته الله وی. دا مخکې تذکره مې ته کړې وه په تفصیل سره. داسې یو فرقه هم پکې وه. نو که داسې خلک کي نو بالکل د هغې خوراک د هغې ذبحه ته خوړی شي. تاسو ته ما وي چې دا د ذبحې مسله ده. ښه د نورو خوراکونو کې اوس شک نشته ته خوړی شي د هغې سره خوراک کولی شي هېڅ نقصان پکې نشته. خو که هغې کومه ذبحه وکړه دا مسله د هغې ده. الله جل شانه فرمایي وطعام الذین او خوراک د هغې خلکو ذبحه د هغې خلکو اوتو الکتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی حل لکم دا ستاسو دپاره حلال دي. وطعامکم حل لهم او ستاسو خوراک د هغې دپاره حلال دی. ستاسو چې کوم څیز ذبحه کې نو مسلمانان خو مشرکان نه نو هغه خو بالکل د هغې دپاره جایز دی او څه نقصان نشته. خو د هغې هغه زمونږ دپاره په دې کې لږه مسله و هغه تفصیل مې ته ذکر والمحصنات من المؤمنات. بل د نکاح مسله راله. د نکاح مسله راله چې د غیر مسلم سره د مسلمانانو سره چې نکاح کوو نو د چا سره به نکاح کوو. الله جل شانو فرمایي که ته پاک سړی نو د پاکو زنانو سره نکاح کوه. والمحصنات او هغه پاکې زنانه من المؤمنات د مؤمنانو نه دې کې اوس شک نشته. اخوه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم کومو خلکو له چې کتاب ورکړی شوی چې هغې عیسایان او یهودیان دي ستاسو نه مخکې ورته کتاب ورکړی شوی د هغې د پاکو زنانو سره هم نکاح روا ده. هغه عیسایان یهودیان هغه عیسایانې او یهودنې ښځې چې هغې پاکې څه مطلب دی د پاکو دا مطلب دی چې هغې زناکارې نه او بدکارې نه هغې سره هغې سره نکاح روا ده په شرط دی که خپل کتاب مني.
که خپل کتاب منی کنه او مشرکان نه. ځکه تاسو ته وایي چې بایبل په دې زمانه کې، انجیل په دې زمانه کې د شرک ترغیب چا او تعلیم چاته نه ورکوي. تاسو وګورئ د هغې بایبل ما سره پراته دي ټول قسمونه، تر اوسه پورې د هغې انجیل هغې ته دا نه وایي چې تاسو شرک وکړئ. نو که په خپل ایمان په خپل کتاب ایمانی او مشرکان نه، بیا د هغې د یهودیانو د عیسایانو د زنانو سره نکاح د مسلمان بالکل روا ده. خو شرط ولې دا دی چې هغه پاکې زنانې او بدکاره نه. په دې زمانه کې آیا د یهودانو ښځو سره او د عیسایانو زنانو سره نکاح کول روا دي که ناروا دي؟ دا یو اهمه مسله ده. یو سکالر پی ایچ ډي سکالر د انګلینډ نه ما سره په موبایل خبرې کولې، 1 غنټه بحث را سره په دې کړو، او خصوصا د هغه مطالعه په کمپیریټیو ریلیجن باندې وه او ښکلي دلایلو د هغه سره. او ما ته وی چې تاسو په دې قایله کوم چې د یهودیانو او عیسایانو زنانو سره نکاح کول بالکل روا دي په اسلام کې. مسلمانو هغه کړې وه. ما وی تا نکاح کړې د هغې سره دی، دا مطلب نه دی چې روا ده. تا کړې ده، زه تا نه منع کوم، خو دا راته نه وایم ګورئ چې هغې سره نکاح روا ده. د هغې یو وجه ده، خیر ډېر دلایلو، خو ما ته یو دلیل پیش کو چې په دې زمانه کې څومره یهودیان او عیسایان دي دا مشرکان دي. هغې د الله جل شانه پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام ته یا خدای وي او یا ورته د خدای زوی وي. او الله جل شانه قرآن کې فرمایي ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، څو پورې چې مشرکانو ایمان نه راوړی دي سره نکاح مه کوئ. صفا خبره ده دې کې څه دي. او موږ دا شرط ذکر کړو که مشرکان نه بیا ورسره کوه. دا خبره د شرک ته په منځ کې، که شرک ختم شو بیا درسته د نکاح ورسره بالکل کوه. او چې شرک منځ کې راغی نو د مسلمان د مشرکانو زنانو سره بیا نکاح هغه نه کېږي. د ما ته تا کړې ده، بس هغه خو ته پوهېږي چې څنګه ده زنانه، خو دا مه وایه چې دا حلاله ده. ځکه په دې زمانه کې چرته په ګوتو پشمار باندې به چرته میلاو شي، کېدی شي عیسایان او صحیح عقیدې د خپل انجیل مطابق. نور نشته عیسایان چې هغه مشرکان نه وي. او بله خبره دا ده، یو حدیث مې ورته پیش کو، امام جساس الحنفي رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ د یو عیسایانې زنانه سره نکاح وکړه. حضرت عمر صاحب ورته خط ولیږه دا نکاح ماته که. هغه ورته ولې حرام دي څه؟ الله خو اجازت ورکړی قرآن کې. دا اوس مونږ وي والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، هغه زنانه چې هغه د اهل کتابو نه عیسایانې یهودنې د هغې سره نکاح کولی چې تاسو دپاره حلال دي. قرآن مجید آیت دی. حضرت حذیفه خو عالم و، نو هغه ورته په دلیل کې دا وي ولې حرامې دي. حضرت عمر صاحب ورته حرامې نه دي، خو زه یېرېږم چې هسې نه دا زنانه چېرته زناکاره نه بدکاره نه. او الله جل شانو قرآن کې فرمایي چې زناکارو دپاره زناکار سړي او زناکارو سړو دپاره زناکارې زنانه. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نو صحابه خو ګنده خلک نه دي. نو که داسې ګنده ښځې باندې اورېدلې نه د الله د دې آیت ته لاندې به راشي چې خبیثه سړي د خبیثه زنانو دپاره، بدکاره سړي د بدکاره زنانو دپاره. احتیاط دا دی چې دا نکاح ماته که. او زمونږ مذهب هم دغه دی چې نکاح بالکل مونږ درست وایو د عیسایانو سره، خو د هغې د بدکارۍ او د هغې د شرک توجه مونږ وایو چې هېڅ پته نه لګي. چې دې آیت مبارکه د لاندې را نشو ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، چې تاسو د مشرکانو سره نکاح مه کوئ څو پورې چې هغې ایمان نه راوړی. او د دې د لاندې را نشي الله فرمایي د خبیثه خلکو دپاره خبیث، د بدکارو نارینو دپاره بدکارې زنانه. دې د لاندې را نشو چېرته. او دغه امام شامی رحمت الله علیه ذکر کړي په خپله فتاوه کې چې ویجوز النکاح مع اهل الکتاب، د اهل کتابو سره نکاح بالکل روا ده. خو فالاولا الله يفعل، خو بهتره خبره داره چې د هغې سره به نکاح نه کوې. ښه دغه نقصانات دي پکې. او بله خبره داره که ته د هغې سره نکاح وکړې او ستا اولاد پیدا شو، نو بیا سړی اکثر د ښځې غلامي پوهېږي، نو چې بیا بچی کم طرف ته اړی هغې طرف ته به اړولی شي. نو بیا که ته داسې کوې نو بس ټیک د ضرر نه او د نقصان نه خالی نه ده دا خبره چې سړی ته پې امریکې ته وړي بیا کوه. که امریکې ته وړي او که جرمني ته او فرانس ته وړي، ستا یو خواهش دی بس کوه چې څه کوې هغه کوه. خو بهتره دا زموږ مذهب دی د عیسایانو یهودیانو زنانو سره به نکاح نه کوې. ښه
الله جل شانه فرمي والمحسنات هغه زنانا چې هغه پاکي من الذين دا خلقونه اوتوا الكتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی من قبلکم مخکې تاسو نه اذا آتیتموهن اجورهن کله چې تاسو دی خپل مهرونه ورکې محسنینا په دین نیت باندې چې تاسو به نکاح کوونکي غیر مصافحینا د زنا په نیت باندې نه ښه ولا متخذي اخدان او نه په پټ یاراني کوي ښه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله دا قرآن احکامات کې الله فرمایي چې دین انکار وکړه دغه اعمال تباہ او برباد شو او فی الآخرة من الخاسرین آخرت کې تاوان شو صلی الله تعالی